د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې اوس مهال د پاسپورت ویش بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی د ویش برخه کې ستونزه نشته او د تیر لمریز کال په اوږدو کې د پاسپورتونو ویش له درکه شاوخوا 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي د پاسپورت عمومي رئیس مولوي عبدالکریم حسیب نن کابل کې خبریالانو ته په یوه غونډه کې وویل چې اوس مهال د پاسپورت ویش بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی او د ویش په برخه کې ستونزه نشته چې د پاسپورت پروسه الحمدلله بیخي نورماله سوې ده عادي حالت ته راغلی ده هر څوک بغیر توفیره هر ورځ هر وخت کولی شي د ورځې په اوږدو کې چې پاسپورت ته مراجعه وکړي د ورځې په هر وخت کې چې راشي بغیر تکلیف نه د ریاست نه بیرون چې کوم عکسخانې دي هلته خپله عریضه ولیکي او ریاست ته راشي خپل پاسپورت ترلاسه کړي دا یې وایي چې د پاسپورت عمومي ریاست د تیر 1403 لمریز کال په اوږدو کې د افغانستان په کچه څه باندې 2,282,000 ټوکه پاسپورتونه ویشلي او له درکه شاوخوا 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي په تیر 1403 کال کې مونږ د 2 میلیونه او 2,02,304 پاسپورتونه توزیع کړي دي چې له دې جملې نه تاسو ته ما مخکې خبره وکړه د 13 میلیاردونو په شاوخوا کې عواید دي افغانستان بانک خزانې ته تللي دي حسیب زیاتوي چې مخکې به له ولایتونو په فزیکي ډول د پستخونې له لارې اسناد مرکز کابل ته را انتقالېدل او دغې چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وو او په خبره یې له دې وروسته یاده برخه کې اسانتیاوې برابرې شوي دي چې د مرکزو ولایتونو نه اسناد کابل ته د پستخانې لارې نه راانتقالېږي او دلته بیا هغه اسناد ته یې مراحل کېږي چې دا د هیوادوالو د وخت د ضیاع سبب ګرځي وخت یې ورسره ضایع کېږي هیوادوال تکلیفېږي پاسپورت دوی ته پر ځنډ سره ورځي نو موږ الحمدلله په دې پروسه باندې کار کړی ده له دې نه وروسته به انشاءالله داسې لنډ وخت کې به دا پروسه عملي شروع شي چې نور به د ولایتونو نه فزیکي اسناد مرکز کابل ته نه راځي بلکې هلته به په ولایتونو کې اسناد سکین کېږي او بیا به د سیستم له لارې نه مرکز کابل ته اسناد راځي او پاسپورت به په عاجله توګه باندې انشاءالله ولایتونو ته بیرته ورځي ورته مهال یو شمېر خلک هم د پاسپورت ویش بهیر کې د ګڼې ګوڼې له کمېدو خوښ دي او وایي چې اوس کولی شي په اسانه توګه پاسپورت ترلاسه کړي در داخل دیگه همه کارا طی مراحل میشد اول دیم پیشروی پس احکام میشد رئیس احکام میکرد باز می آمدیم پیش دیگه شعبه بایومتریک و طی مراحل بانک در بانک پیسه چی میکردیم باز می آمدیم در بایومتریک دیگه مراحلش بسیار اساس شده و مترتیب پیش میایی و بسیار سهولت است از نسبت به وقت بسیار سهولت آمده ولا د ما کار خو نور ختم ده یو پلار می نشته چې هغه غواړي باید پلار دی هغه پلار یعنی نه لرم تره نو دغه کې رئیس صاحب سره یو لیدنه وکړم نور مې کار خلاص ده او سهولتونه خو ماشاءالله ښه ډېر دي اسانتیاوې سوي دي د پاسپورت عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په کچه په ورځني ډول 4,000 ټوکه پاسپورتونه خلکو ته ویشل کیږي پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره